سلامونه دا وخت موږ یو په پوترجایا کې پوترجایا هلو رخ شو کله چې په کلالمپور کې آبادیان او خلک زیات شول نو هغه ولګېدل د پرایم منسټر هاوس د کومې منسټرانې چې وې دا یې دلته راوړې او د دې غټ غټ بلډینګونه آباد کړل. زما په شا باندې پرایم منسټر هاوس ته چیف سیکیورټي آفیس د دې شاته دی او باګین کیبنټ چې دی د هغې حفیظ هم په دې یو بلډینګ کې دی. بیا داسې چې موږ لږ راتاو شو دا پوترا ماس دی. نو راځئ مانځه ټایم دی مونځ به وکړو پوترا ماس ته به لاړ شو بیا نور ګرځو نورې منسټرانې او نور بلډینګونه ګورو. دا وخت موږ پوترا ماسک ته راغلو. که تاسو زما د نګاره ماسک هغه ویډیو کتلی وي په هغې کې کم نان مسلم چې و هغو ته به بلو ګاون ور اچولی اوس به تاسو وینئ یا تاسو وینئ قاریه خوښه په غیر مسلمو کې دې رانولم. د چې دي سور رنګ یا ډارک هر رنګ چې دی دا یې اچولي نه دي پهچان کېږي. اوس به ځو ښی سایډ ته د دې د اودسونو ځای دی هلته به موږ اودس وکړو بیا به دننه ځو جومات ته. دا وخت زه جومات ته رادننه شوم. په دې کې دا پورشن چې دی دا د غیر مسلمو لپاره دی. دغې ځای پورې راتلی شي ودرېدی شي او ګوري چې دا خلک څه کوي. دا وړوکی غونته کې دیوال چې کوم دی دغه ځای مسلمانانې زنانه چې دي هغه راځي او لمونځ کوي. نور تاسو ماشاءالله تاسو بر وګورئ. زه چې څومره هم ګرځېدلی یم دلته زنانه چې دي هغه د امامت لمونځ کوي. که ترکیه ده که دوبۍ ده که دا ځای ملیشیا ده. اوس په لاهور کې هم زنانه چې دي هغه لمانځه له تله شروع شوي دي. د اختر لمونځونه د امامتۍ سره کوي. اوس دا کېږي نه کېږي زموږ مولان پیسوی خو ماته دا پته ده چې د دې مولان به هغه شان څه نه وایي. د دې په خوا کې بیا یو بل جومات دی او هغه یې ډېر ښکلی رخ کړی دی. د هغې تاریخ ته هم وایم او د دې جومات نه ځو هغې جومات ته هلته میلاوي کوو. دا چپ چاپېره بلډینګونه چې تاسو وینئ دا منسټري د هغې سره چې کوم اوفیس وي کوم عمله وي دا د هغو بلډینګونه دي او دا ټول بیا دلته ناست وي. نو دوی د هغې ځای نه دلته راغلي دي. موږ د جومات ته راغلو میزان زین العابدین. دا جومات چې دی دا د یو باچا په نوم دی. دلته 14 صوبې دي. په هغې 14 صوبو کې د 9 سلطان وي. دا خانداني چې یو مړ کېږي بیا بل بیا بل. دغه 15 چې دي په دې کې ګورنر چې دی هغه سلیکټ کېږي. دغه 9 سلطانان چې دي بیا په نمبر باندې 15 کاله د دې نه یو باچا کېږي کینګ کېږي. نو تیر چې کم کینګ و باچا میزان زین العابدین د هغه په نوم باندې دا جومات رخ شوی دی. او تاسو چې دلته کم هم مذهبي ځای ته ځئ که مندر دی که ټیمپل دی که جومات دی د هغې به ټیکټ نه وي هغه به فري وي. نو راځئ دننه ځو. دا جومات چې دی په دې کې 80% وسپنه لګېدلې ده. نو دې ته آیرن ماسک هم وایي. په دې کې دروازه او کړکۍ نشته ده.
د دې چپ چاپېره د اوبو ډنډان دي او ایسی چې دی دلته نه استعمالیږي، دلته هغه نیچرل هوا چې ده هغه راځي او د یو سایډ نه بل سایډ ته ځي. ډېر ښکلی جومات دی، ټوله وسپنه تاسو ته ښه په نظر هم راځي. څه ځای کې چې بیا لیکل شوي لکه دا پاس د الله دا نوم دغه ځای پکې ډېر زیات پالش کړی دی. دا اوس امامتي وشوه، موږ ترې راپاڅېدو. چونکې جوماتونه غټ دي خو هغه شان خلک د کار په ورځو نه بیا د جمعې په ورځ باندې دلته ډېره ګڼئ څنګه چې زموږ په هغې کې وي. دا ولاګ د دې جومات نه بهر ختمو او ځای چې ځو بهر ته وځو که نور څه مخې له لاغلو عادت وایو. ډېره مننه. دا پکې د ښځو د مانځه ځای دی او هغه سره کارپېټونه چې نه دا پکې بیا د سړو دی. یاره قاري ده په ما دې نیت د 2 رکعتو تړلی او په خپله بیا ولاړ وې. ولې؟ وجه دا وروره چې زما د وجې نه سپ ماتېدو، ما ځکه 4 ما د وجې سپ ماتېدو مګې ما 4 پوره کړل. تاسو له چل درځي. دا میزان زین العابدین ماسک او کوم ته چې آیرن ماسک هم وایي د دې ښکلا او ښایست خو تاسو ولیدو. دې ته چې انسان سوچ وکړي او دې بیلډینګ ته سوچ وکړي دا ډېر مخکې دي. زه خو چې کله ویلاګې شروع کوم او ویډیوګانې کوم ګرځم بیا مې څه ته خیال نه خو قاري صاحب سهار چای چې څښلی دی او غرق پرک را سره ګرځي نو قاري صاحب غوسه کې بس که مړه شي بس خوراک وکړو یاره ستړی د امامتۍ لمونځونه مې پرې وکړل او دی اوس په خېټه کې پروت دی. خو نه قاري صاحب ستاسو سره هم ډېره مینه ده، زما سره یې هم ده. ډېر برداشت کوي. اوس 4-5 بجې شوې او سهار چې راوتي یو نو خپل خیال ساتئ. موږ درنه لاړو او دلته چېرته را چکر شئ. تر بل ویلاګه امباق.